مسائل باید موږ په غور باندې واورو. د غسل درې فرض دي. اول فرض یې دا دی چې انسان باید دغه د درو شیانو خیال وساتي. خوله پرېولي، په خوله باندې اوبه ولغړی، ستوني ته بیرته بیا توکي، بیا که مسواک وي فبها، که برش وي خو فبها، کنې د ګوتو په ذریعه باندې خپل غاښونه صفایي وکړي. د هغه څخه وروسته پزه پرېول، اوبه به په لاس کې راواخلې، داسې به په پزه ووایه، بیا به د چپه لاس دا خچي ګوته باندې داسې ووایه، او په ټول بدن باندې اوبه تېرول. دومره یې اندازه چې ستا په ټول بدن باندې به د یوه وریښته په اندازه باندې وچ ځای نه وي. که ځای وچ پاته و، تا غسل کړی و، ته خو ډاډه یې، زړه دې په وړه دی، ستا نه لمونځ صحیح دی، ته په هغه په جنابت په حالت کې څونه احتیاط پکار. لهذا موږ باید د غسل طریقه هم زده کړو. د غسل طریقه دا ده، کله چې انسان معذور سي، جنوب سي، نو بیا د جنابت نه وروسته غسل خانې ته چې ولاړې، اول به استنجا ووایي. د استنجا ما بعده به اودس وکړي، لکه عام اودس چې موږ کوو. د اودس څخه ما بعده که چیرې انسان مطلب داسې حالات وي، لکه اوس زمانه خو اوس الحمدلله مخته کړلې ده، د مځکه سیمنټ وي یا د مځکه کاشي وي، بیا انسان باید داسې غسل وکړي چې په ټول بدن باندې اوبه تېر کړي. هغه داسې چې اول په راسته اوږه باندې به اوبه توی کړي، بیا په سر باندې، او بیا په چپه اوږه، یا اول پر سر باندې اوبه راتوی کړي، بیا په راسته اوږه باندې، بیا په چپه اوږه باندې. کله چې یو وار اوبه توی کړلې، بیا دا ټول بدن وموښي داسې، ځکه کله کله بدن خشک وي، اوبه باندې توی سي هم هغه وچ ځای ته ځان نه رسي. که پښې وي، که لاسونه وي، که دغه د غوږو نرمۍ وي، که د سر وریښتان وي، که د ژیړې وریښتان وي، دا ټول داسې وموښي. بیا دوباره دوه وارې بیا غسل اوبه راواخلي، بیا پر راسته اوږه توی کړي، بیا پر سر باندې توی کړي، بیا پر چپه اوږه، بیا دا بدن داسې وموښه. 3 ځله به دا رقم وکړي. په آخر وار کې چې کله د غسل خانې څخه راوځي، نو په پښو باندې به صفا اوبه توی کړي، راوباسي. او که چیرې ځای دا رقم وي چې هلته اوبه ډم درېږي، د غسل خانه مطلب سیمنټ نه وي، یا داسې شی نه وي پکې کار شوي چې اوبه پر روانې درېږي، نه، هلته اوبه درېږي که ډۍ وي، نو بیا دې پښې د اوداسه په وخت کې نه پرېولي، چې غسل یې خلاص کړي، د غسل خانې راوځي، بیا دې پښې پرېولي. وروسته دې بیا په یو پاک ټوکر باندې ځان وچ کړي. دا د غسل طریقه ده. باید موږ په دغه طریقه باندې غسل وکړو، او کوشش دا وکړو چې زما او ستا په بدن کې د یوه وریښته په اندازه باندې ځای وچ پاته نه سي. که ځای وچ پاته سو، بیا مې دا غسل نه رسي.